بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو خوږو ملګرو، د علم او ادب د حقیقت او معرفت دوستانو مینوالو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني یا د روشن فکری او روشندلی و مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله قدم پر لیمو. نن هم موږ د مورنۍ ژبې د پیژندلو یا د ژبو د پیژندلو په باب کې ستاسو سره خپل نظر شریکوو او دې بحث ته ادامه ورکوو تر څو چې و پای ته رسي. د دنیا د هر قام او قبیله، که عرب وي، که عجم وي، که مشرق وي، که مغرب وي، بلا استثناء پر خپل مورنۍ ژبې او پر خپل مکتب او پر خپل قام او قبیله باندې مین دي، بلکې پر خپل تاریخ او پر خپل اتلانو باندې او پر خپل ژبه باندې فخر کوي. افسوس، ډیر افسوس، پښتانه بیا بالعکس دي. یعنی پښتانه د خپلې نه د خپلې مورنۍ ژبې سره مینه لري، نه د خپل مکتب سره مینه لري، نه هم د خپل قام او قبیلې سره مینه لري، نه د خپل تاریخ سره مینه لري، نه د خپل اتلانو سره مینه لري، بلکې دغه واړه پردي او بیګانه ورته معلومیږي. یعنی هیڅ قدر او اهمیت نه ورکوي. حتی ځینې پښتانه په پښتو ژبه شرمیږي، ځینې بیا په دې باب کې منفي نظر لري. لیکن دا شان ذهنیت په حقیقت کې یو غلط ذهنیت دی، باید چې اصلاح کړی شي. ځکه مینه او معرفت اول د خپل ځان څخه شروع کیږي، ثانیا و نورو ته متعدی کیږي. چې پر ځان سی مین هغه پر جهان سی مین، چې پر ځان سی مین هغه پر جهان سی مین، ځان و جهان یو سی پر یو جانان سی مین. که په قطع د تمام جهان ملک یې، که په قطع د تمام جهان ملک یې، چې له ځانه خبر نه یې له هلک یې. ته چې د خپل ځانه خبر نه یې، ته چې د خپل ځانه خبر نه یې، په معنا کې له رحمانه خبر نه یې، د خپل تاریخ د خپل مکتبه نه خبره، ته لیوه یې له انسانه خبر نه یې. ګرانو قدرمندو پښتنو اوریدونکو، که موږ سترګې خلاصې کړو و نړۍ ته او و جهان ته وګورو، د جهان و قبایل او و ملتونو ته وګورو، یقینا هر قوم، هر ملت پر خپل مکتب او پر خپل ژبه باندې او پر خپل خلکو باندې، پر خپل جغرافیا باندې مین او عاشق دی. دغو دپاره په جدیت سره کار کوي چې هغه و ثمر او کمال ته ورسوي، د خلکو سره برابر کړي. د خپل هویت پیژندنه د هر چا حق دی. د هر چا دپاره لازمي او ضروري ده چې خپل هویت وپیژني، خپل ځان باندې عاشق سي، خپل پر ځان باندې مین سي، تر څو چې بیا پر نورو باندې عاشق او مین سي. که خپل پر ځان یو سړی عاشق او مین نسی، بیا پر هیڅ شي باندې نس عاشق کېدلی او مین کېدلی. زه به تاسو ته د مثال په طور یو څو قومونه عرض کم او د هغو من او محبت د خپل ژبې او مکتب سره به عرض کم. اول عربان په جهان کې یو قام او قبیله ده چې هغه ټول جهان پیژني او مشهوره او معروفه قبیله ده، چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د دا قبیله څخه دی، او قرآن عظیم شان چې آخرین کتاب دی هم د دا قبیله په ژبه دی. دا قبیله تر هر چا ډیره پر خپل مورنۍ ژبې باندې عاشقه او مینه ده. خپل مورنۍ ژبه ډیر دوست لري. تر مخ د اسلام دوی هم ادبیات د دوی او هنر د دوی هغه شعر و شاعري وه. دوی په فصاحت و بلاغت کې بېسار او بېنظیره ځانونه بلل. حتی قرآن عظیم شان هم د دوی د مقابلې دپاره نازل سو. قرآن عظیم شان فصاحت او بلاغت په هغه اندازه ولړ و چې دوی عاجزه سوه.
تعالی جل جلاله دوی ته وویل که انسانان او فیرانیان ټول سي د دې قرآن په شکل باندې یو سورت هم نسي راوړای، یو آیات هم نسي راوړای، خو دوی عاجزه پاتې سوه د قرآن په مقابل کې. یعنی د دوی نر او ښځې منځ حتی په شعر ویلو باندې مهارت درلودی او پوه وي. حتی غزل د دوی څخه رانقل سوی و عجمو ته، شعر و شاعري د دوی څخه موږ ته راغلې ده. دوی په دې سخنورۍ کې ډیر په اعلی درجې باندې قرار درلودی. ولهذا همدغه وجه ده چې دوی خپل ژبې ته ترقی او وسعت او فراخي ورکړه، وده ورکړه، چې د جهان نه د مسلمانانو بلکې د جهان په مکاتبو او پوهنتونونو کې عربي ژبه په رسمي شکل تدریسیږي. د هر مملکت خلک په خپل مکتبو او پوهنتونو کې عربي مضمون لري. سبحان الله. همدغه وجه ده چې عربان نن د خپل مکتب د خپل ژبې په برکت باندې خاوندان د هر څه دي، ښه امنیت لري، ښه ثروت لري او نور خلک دوی ته محتاج دي. حتی د نړۍ اول قدرت خلک چې امریکا ده هم دوی ته محتاج لاس اوږد دی. دوی څخه تقاضا د دې کوي چې دوی په مملکت کې پانګونه وکړي. بله عربان ما تاسو ته په مخ کې عرض کوي اولین خلک د مورنۍ ژبې په وده کې په اول قدم کې د عربانو علما او مشایخ محدثین او فقها وه چې هغه په دوهمه قرن کې یا تر آخر قرونو پورې و هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې قرآن عظیم شان بیل عربي ژبې په نورو ژبو تفسیر او ترجمه سي، د پیغمبر اقوال او حدیث په نورو ژبو تفسیر او ترجمه سي، بلکې دا ناروا بلل. امام اعظم رحمت الله علیه چې ما تاسو ته مخ جلسو کې عرض وکړ د دوی سره په مقابله کې ولیدی چې آخر باعث د مرګ سبب هم شو چې د پردې باندې مړ کړي. عربان خپل پر ژبه باندې ډیر مین دي، هغه کوشش کوي چې اسلامي نړۍ ټول عرب کړي. حتی د اشرف غني په وخت کې 15 عربي کشورونه د عربستان امارت او قطر د دوی په شمول سره په افغانستان کې د عربو په نامه یو قوم موږ لرو چې تو او پاشل سوی دی د افغانستان په ولایتو کې چې 1 میلیون دی 2 دی هر څه چې دي. عربانو راله دلته جلسه په افغانستان کې برقرار کړه چې هغه د یو صحیح سړي د روایت څخه د نظر کومندان د مزاري د شولګر د ولسوالۍ زوی چې په یو مراسم کې زما سره یو ځای سو او باس موږ د ژبې ورالی هغه دا مسله ما ته عرض کړه چې د عربي کشورونه دا میل لري، دا غوښتنه لري او راغلي دي په افغانستان کې جلسه زموږ سره کړې ده. زه خپله په هغه جلسه کې وم چې هغه په افغانستان کې یو څو مکاتب جوړ کړي، څو پوهنتونونه جوړ کړي چې په هغه کې خاص هغه عرب چې په افغانستان کې ژوند کوي برته خپل مورنۍ ژبه زده کړي او خپل اصلي عربیت هویت راوګرځي او هر څونه هزینه او مصرف چې وي هغه دا کشورونه پر غاړه اخلي. تاسو وګورئ عربان په هر لحظه کې په هر وخت په دې فکر کې دي چې خپل مورنۍ ژبه په جهان کې قوي کړي او په جهان کې وده ورکړي او عربان هر چیرې چې دغه ژوندي کې که چا هویت بدل سوی وي هغه برته راوګرځوي. دا د عربانو. دوهم مثال که زه تاسو ته درکم آلمان. زه یو ځای میلمه سوم یو کور کې چې هغه د باغلانو د هغه سړي یو زوی د آلمان څخه راغلی و. ما دغه سره خبرې وکړې، بحث رالی، د ژبو بحث رالی. باروي وویل چې په آلمان کې بیل آلماني ژبه بلې ژبې آلمانیان خبرې نه کوي، حتی خواه په بدیږي که یو څوک په بله ژبه خبرې وکړي. ول زه یو ورځ په یو پروشکا په یو لوی پروشکا کې ولاړ وم، یو مصري ښځې د خپل زوی سره په عربي ژبې خبرې کولې. د پروشکا سړي غږ پر وکړ ول دا مصر نه دی، دا آلمان دی، دلته تاسو حق نه لري چې په خپل ژبه خبرې وکړئ، دلته باید په آلماني ژبه خبرې وکړئ. اوس وګورئ آلمانیان هم دې ته ډېره توجه لري چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي او خپل مورنۍ ژبه سوچه وساتي
اته په خپل ښار کې اجازه وبل چاته نه ورکوي چې بیله د دوی مورنۍ ژبه خبرې وکړي. دا ډېر خلک په دې خبرې باندې آګاه دي. افسوس، ډېر افسوس، زموږ پښتانه هغه قوم او قبیله ده په دنیا کې چې په خپلو کورنیو کې موږ بعضې وخت پردي ژبه وایو، خصوصا هغه قومونه چې مهاجر سوي دي و نورو مملکتونو ته تللي دي. حتی په ایران کې زه ژوند کوم، داسې کورونه شته چې په خپل کور کې پښتانه دي، پلار او مور هم پښتانه دي، بیا هم پښتو خبرې نه کوي، فارسي خبرې کوي. حتی ما داسې نفر ولیدل چې پلار او مور دواړه پښتانه وه، د اولاد یې سره پښتو زده نه وه. دا زموږ د پښتنو حال او احوال دی. ګرانو پښتنو، ګرانو پوهانو، زموږ مورنۍ ژبه د قتل او د مرګ سره مخ ده. موږ باید لاس په کار سو و خپل مورنۍ ژبې ته نجات ورکو. اوس هم ښه فرصت دی، ښه موقعیت دی چې کار وکړو، خدمت وکړو، تلاش وکړو، کوشش وکړو چې خپل ژبه، خپل خلک را ژوندي کړو، په خوب بیده دغه بېغور پښتانه راویښ کړو، د مورنۍ ژبې سره اشنایان کو. ځکه ژبه د انسان هویت دی. هویت د هر سړي سي په خپله ژبه، د هر سړي هویت او حقیقت پیژندنه په خپل مورنۍ ژبه باندې کیږي. نو پکار ده چې موږ خپل مورنۍ ژبه په داسې اسانۍ، په داسې سادګۍ د لاسه ورنکړو. په افغانستان کې زموږ ژبه برهم شوې ده، بیرون د افغانستان کې زموږ ژبه برهم شوې ده، زموږ ژبې ته کار نه کیږي. اوس به دې خبرې ته راشوه کیږو چې زموږ مورنۍ ژبه وجه څه شته چې پښتانه د خپل ژبې سره میل نه لري، د دې خپل ژبې سره علاقه او دوستي نه لري. وجه څه ده؟ پښتانه ولې د خپل مورنۍ ژبې او د خپل مکتب او د خپل تاریخ او د خپل اتلانو سره مینه نه لري؟ ولې و پښتنو ته خپل ځانونه دومره بې قدره او بدرنګه ښکاره کیږي؟ دا شریف او غیور قام او قبیله ولې دومره پسمانده او عقبمانده او شاته پاته سول؟ نړیوالو وخپلو ړاندو او کاڼو ته، بلکې وخپلو سپو او حیوانانو ته هم تعلیم ورکړي. زموږ سالم پښتانه او پښتنې، زموږ نران او ښځې ولې بې تعلیمه پاته سولې؟ ولې زموږ فکري او روحي جهان بدل نسو؟ د دې ټولو بدبختیو اصلي عامل څوک دی؟ قطعا د دې ټولو بدبختیو اصلي عامل مذهبي لیونیان او د پښتنو سیاستمداران دي چې پښتانه یې په تاریکیو کښې راګر کړي دي. د دې ټولو مسؤلیت زموږ د پښتنو ملایانو او زموږ د پښتنو سیاستمدارانو په غاړه باندې دی. دا پښتو وژنه، دا نسل کشي په حقیقت کې دغه دوو خلکو کړې ده. که د حق خبره کړم په مخ کې دار وینم، که د حق خبره کړم په مخ کې دار وینم، که یې نه کړم خپل قام و قبیله خوار وینم. تر سر به تیر سم، تر حق به تیر نسم، ځکه د مرد سربلندي زه په دار وینم. مولا خلک گرفتار کړل خپل په دام، مولا خلک گرفتار کړل خپل په دام، هم یې کړل غافل هم یې کړل عوام. مولا اسیر د لفظ محکوم په 2 اعدام، ځکه د حقیقت په لور یې وانخیست یو ګام. دا جمله چې مولا لفظ اسیر دی، د لفظ لوبه کوي، بازیګر د لفظ دی، د لفظ سره کار دی، د معنا د جهان سره کار نه لري. محکوم په 2 اعدام، 2 اعدام 2 معنا لري چې د 2 حقیقت وژلی دي. یو خپل حقیقت وژلی دی، یو د نور خلکو پښتنو حقیقت وژلی. نه یم خپل یو ګام و طرف د حقیقت اخیستی، نه هم خلک پرې چې ګام واخلي. دا 2 حقیقت وژلی، 2 اعدام یې کړي، 2 قتل یې کړي دي، 2 وژنه یې کړې ده. د طاعون مرض خو ښه دی، یو نسل به مړ کړي، اما داسې یو غلط حرکت نسلونه تباه کوي. بله معنا دا دی چې مولا باید 2 واره اعدام شي، 2 واره مجازات شي. یو جرم یې دا دی چې خپل حقیقت ته قدم نه اخلي، بل جرم یې دا دی چې خلک هم نفس حقیقت ته قدم واخلي. فقط
غواړي چې خلک سره متشرعین جوړ کړي، مذهبي جوړ کړي، دا خو ښه کار دی، لیکن کار نه دی تمام شوی. پر دې خو کار نه تمامیږي، کار ګرده پاته دی چې حقیقت ته رسېدل دي، شناخت د حقیقت دی، معرفت ته رسېدل دی. غرض د دې ټولو څخه که دین دی، که مذهب دی، که شریعت دی، که طریقت دی، خو معرفت او حقیقت دی. چې حقیقت او معرفت ته خلک ونه رسېږي، خو هېڅ څه نه دی، هېڅ کار نه دی شوی، نه هم کړی دی. ولهذا راګرځېدل د خلکو په شریعت او په طریقت کې، په دین او مذهب کې یو غلط فکر دی، یو اشتباه فکر دی. دا مسیر ته باید ادامه ورکړو چې موږ حقیقت ته ورسېږو. دین د پاره د دې راغلی، دا ټول اسباب دي. مدام باندې په سبب کې بې خبر له مسببه، باید موږ مسبب ته ځان ورسوو، خدای ته ځان ورسوو. خو بس دلته بالا نه اوږدوم. دغه دوو ډلو زموږ د پښتنو سره واقعا جور جفا کړې ده، خیانت یې کړی دی. او بل خبره دا ده، تر دې خطرناک خبره، پښتانه علما یا ملایان په خپل مدرسو کې یا په خپل مسجدو کې زموږ ماشومانو او زموږ هلکانو ته فارسی ژبه تدریسوي، عربي ژبه تدریسوي. پنج کتاب، توپنسایا، زلیخا، دا بوستان و ګلستان و غیره، دا کتابونه ټول وایو، دا د پټې خبره نه ده. او شروسولات، کان، قدری، دا ټول عربي دام ورته وایو. آیا یو پښتون ولې د دې ملا څخه پوښتنه ونه کړه چې دا پښتو ژبې بیا څه عیب دی، دا څه تاوان نقصان پکې کې دی چې موږ پښتانه یو، ته هم پښتون یې، ولې دا پښتو نه تدریسوي وموږ ته؟ آیا موږ په پښتو کې خلک نه لرو؟ آیا کتابونه نه لرو چې دا پښتو ته ولې نه وایه، ته ولې فارسي او عربي وموږ ته وایه؟ دا سوال باید وسي د دې خلکو څخه، خو نه دی سوی. آیا دښمني د پښتو سره؟ نو څه وي، دا خو دښمني د پښتو سره ده. بلکې بدترینه خبره دا ده چې پښتو ژبه خرڅه سوه. داسې خلکو، داسې غافل او ناپوه انسانانو، بې معرفت او بې حقیقت انسانانو پښتو ژبه یې خرڅه کړه پر مغولو باندې. 400 کاله تر مخه تقریبا چې مغول په هندوستان او افغانستان باندې حاکمان وو، داسې ناپوه انسانانو څخه هغوی استفاده وکړه، پښتو ژبه یې خرڅه کړه باندې. پښتو ژبه یې مغولو د تعلیمي نصاب څخه حذف کړه، ویستله. د مغولو په دوران کې چې پر هندوستان او افغانستان باندې حکومت کوي، د پښتنو د تضعیف او د خپل حکومت د بقا په خاطر د ځینو ناپوهانو په توسط په درواغو یې اعلان وکړ د حدیث په حواله چې پیغمبر د خدای جلاله په پښتو ژبه په دوزخ کې اورېدلې ده. یعنی پښتو ژبه دوزخي ژبه ده په حقیقت کې. لیکن څرنګه چې عربو د خپل حکومت د دوام په خاطر اعلان وکړ د حدیث په حواله چې عربي ژبه د جنت ژبه ده، ولهذا د مغولو د حکومت په دوران کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب څخه حذف کړه سوه. همدغه وجه ده چې پښتانه د خپل مورنۍ ژبې څخه نفرت لري، بلکې ځینې پښتانه ځینې بیزار د پښتو ژبې څخه بیزار هم دي. ولهذا زموږ د مکتب او زموږ د ژبې د بېقدرۍ او د بدرنګۍ له یوه خوا د مغولو، له بله خوا د عربو اعلانونه باعث ول چې ملایان تر اوسه پورې د خپل مورنۍ ژبې سره او د خپل مکتب او د خپل تاریخ سره مینه نه لري. د ځینو کوتا فکرو خلکو پر غلطي لارې باندې تر اوسه پورې ګرده روان یو. راسئ دغه تاریخي غلطي په ګردو سره اصلاح کړو، یعنی وځینې خپل ژبې او خپل مکتب ته توجه وکړو. د جهان سره بسیار سو، د هر څه به خاوندان سو. غالم ویلی پښتو ژبه د دوزخ ژبه ده، نسیم وایي پښتو ژبه د جنت ژبه ده. ژبه روح ده، روح راغلی د جنت، د هر قوم ژبه د جنت ژبه ده. که ژبه مړه سي خامخا قومونه مړه سي. د پښتو ژبې تدریس بند کړ مغول غلیمه. دا یو حقیقت دی چې زموږ تر اوسه پورې په دغه اشتباه او په دغه غلطي باندې نه پوه سوي. دا زموږ پښتون قوم تر اوسه بېده دی، په تاریخوي کې دی، تر اوسه د خپل ژبې په قدر و قیمت او د خپل ژبې په ارزښت نه دی پوهېدلی. بې له ژبې و حقیقت ته رسېدل، بې له خپل مکتب او حقیقت ته رسېدل، دا محال کار دی، خوب و خیال دی. هیڅ وخت به سړی په پردۍ ژبه او په پردي مکتب باندې وظایف ته نشي رسېدلی. دا زموږ ملایان صاحبان، علما صاحبان
چې دوی تدریس د فارسی او د عربي کوي 1 کال نه 1000 کال نه په 100,000 کال باندې او منزل ته ونه رسیږي د حقیقت منزل ته ځان ونه رسولای تر څو چې رانسي خپل مورنۍ ژبه ونکي خپل په مورنۍ ژبه تدریس کول او خبرې کول نظم و نثر خط ټوله دا حق دی زموږ کده نظم کده نثر کده خطي په پښتو ژبه می حق دی پښتو ژبه هغه خدای جل جلاله موږ ته په عنوان د نعمت او د توفیق راکړی ده د ژبې ترکول پرېښول یا د ژبې سپکوالی یا خپل ژبه نه لوستل او نه تدریسول دا په حقیقت کې د قرآن د یو آیات سره لوبې کول دي ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین ژبه یو آیات د قرآن څخه د تقویني آیاتو څخه ده یو څوک ژبه نه مني ژبه پرېږدي وانګې آیات پرېږدي آیات انکار کوي د آیات انکار به کله روا و کله ثواب و ګرانو پښتنو تاسو ویښ سئ اګاه سئ خصوصا د زموږ ملایان دي پر عقل راسي پر پوهن دي راسي پر هوش دي راسي د خلکو علما د خپل ژبې دپاره قربانۍ ورکوي امام اعظم خپل ځان پر ژبه قرباني کوي د فارسي ژبې ملایان تاسو وګورئ فارسي ژبه په هر مملکت تقویه کوي پیسې پر خرڅوي هغه یو جهاني او بین المللي ژبه ګرځېدلې فارسي ژبه هر ژبه دغه شکل شوې ده اما هغه قومونه چې بده دي په تاریخو کې دغه ژبه د تباهي او د مرګ سره مخ دي عجب نو زموږ پښتانه ملایان دي لاس په کار سي زه دا دوی ته زه خپله ملایم خو تنه با کار مې د حقیقت او معرفت سره دی زه په ظاهر باندې تنه اکتفا نه کوم هو الاول والآخر والظاهر والباطن اول او آخر ظاهر او باطن څلور سره کار پکار دی بلکې ظاهر د باطن په مقابل کې معنا نه لري ظاهر تابع دی د باطن خو باید راسو هم باطن بینه اوسو هم ظاهر بینه اوسو هم به ظاهر لرو هم به باطن لرو نو دا می غوښتنه ده دا می هیله ده چې خپل مورنۍ ژبې مکتب او خپل ژبه خپل کتابت لیکل او لوستل تدریس او خبرې به تر هر چا په خپل مورنۍ ژبې کوو ما تاسو مخکې ویلي وه فارسي ژبه هم زموږ ژبه ده زموږ د جغرافیا زموږ د وطن ژبه ده موږ ته ډېره محترمه ده دا یو آیات دی د آیاتو څخه د خدای موږ ته مقدسه ده عربي ژبه زموږ د دین ژبه ده زموږ د پیغمبر ژبه ده د قرآن ژبه دا هم زموږ ژبه ده خو لیکن مورنۍ ژبه بل معنا لري دا بله معنا لري مور و میره هیڅ وخت سره برابر نه دي دا نور ژبې د میري حیثیت لري اما زموږ پښتو ژبه چې زموږ په وینه قرار لري زموږ په مغزه پښتانه دي زموږ وینه پښتانه ده زموږ وجود پښتون دی زموږ فکر پښتون دی موږ خدای هم پښتون دی په خدای سره په پښتو خبرې کوو زموږ مکتب باید په پښتو سره سي د پښتو سیاست مداران دي په دې پوه سي دا زموږ ټوله بدبختي د دې څخه دي چې موږ خپل ژبه په پښو نه درولې زموږ ژبه بین المللي نه ده رسمي نه ده زموږ پاچاهان چې په ساده ملل کې یا په انګلیسي خبرې کوي یا په نور ژبو خبرې کوي یو ډاکټر نجیب هغه په پښتو ژبه او سخنراني کړې ده راسې خپل هویت ښکاره کو خپل ځان ښکاره کو نړیوالو ته مګر پښتو ژبه کومه ژبه ده پښتو ژبه خو تاریخي ژبه ده زړه ژبه ده کلاسیک ژبه ده په دې ښار کې چې زه ژوند کوم 3.5 کاله په مخکې دلته خلکو پښتو ویله پښتو آباده وه د دې ښار خلکو په ژبه کې پښتو موجود ده نو پښتو زموږ د سستۍ څخه زموږ د غفلت څخه زموږ څخه د لاسه ووتل د افغانستان ډیر ولایتونه ډیر خلک خپل هویت یې د لاسه ورکوي پښتو یې لکړه فارسي وایي عربان د عربستان راځي زموږ 15 عرب چې زموږ په مملکت کې دي دا برته هویت یې عربي ته رااړوي موږ خپل پر انډي زموږ خپل په کور کې پښتو راغوري کېږي په پاکستان کې زموږ پښتو رسمي نه ده په پوهنتون کې نه ویل کېږي تدریس یې نه کېږي
انګلیسي اردو ټول ژبې فارسي هلته رسمي دي. آیا دا ظلم نه دی زموږ سره کیږي؟ موږ ظلم نسو منلی باله. خپل پر ژبه باندې به قرباني ورکوو، خپل پر ژبه باندې به سرونه ورکوو، خپل ژبه به ژوندي کوو، خپل مکتب به ژوندي کوو. موږ باید ژوندي یو، موږ د هر څه خاوندان یو. غفلت وخت تمام شوی دی. ګرانو پښتنو اورېدونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. خدای دې وکړي چې تاسو زموږ سره په دې مکتب کې مل او ملګري اوسئ. زه هدهد د سلیمان یم، په هوا کښې پروازونه کوم، و نړیوالو ته د سولې اوازونه کوم. په خوب بیده دغه بېغوره پښتانه ویښوم، د معرفت د بام د سر اوازونه کوم. ویښ ګرانو پښتنو، د پښتو ملایانو ویښ چې نن د مملکت رهبري او سرپرستی کار ستاسو په لاس کې لیدلی. تاسو د نیم مدرسو ته ډېره توجه مه کوئ. زموږ خیر په دې کې نه دی. زموږ خیر په دې کې دی چې خپل په مملکت کې د یوه دیني مدرسه که جوړ کړو، 101 نوي به مکتبونه جوړوو، تر څو چې زموږ خپل هویت ژوندی کړو، خپل افغانیت او خپل پښتو ژوندی کړو. بیا موږ څه هر څه کولی سو. بیا دین هم ښه زده کولی سو، بیا قرآن هم ښه زده کولی سو. په پردي ژبه کښې په پردي روایت